چې دا هغه مبارک نمون ته انسانیت ملو شوی دی، دا هغه په وجه باندې الله مونږ ته جامې راکړې دي، دا هغه په وجه باندې الله مونږ او تاسو کې دننه د انسان عزت پیدا کړی دی، دا هغه په وجه باندې الله جل جلاله مونږ او تاسو ته د دین او د اسلام لاره ښودلې ده، دا هغه په وجه باندې الله جل جلاله مونږ او تاسو ته د جنت لار هواره کړې ده. ولې به د هغه مبارک تذکره نه کوو چې د هغه تذکرې زما او ستا نه مخکې 1,40,000 انبیاو په خپل زبان باندې کړي دي، زما او ستا نه مخکې هغه چې کوم دی فرشتو کړي دي، زما او ستا نه مخکې حضرت جبریل کړي دي، زما او ستا نه مخکې حضرت میکال کړي دي، زما او ستا نه مخکې حضرت اسرائیل کړي دي، زما او ستا نه مخکې حضرت اسرافیل کړي دي. د هغه ولې تذکرې مې نه کوو چې ځمکه او اسمان او عرش او برش په دې کائناتو کې ایس علم موجود نه دی، صرف ذات د باری تعالی موجود دی. الله جل جلاله د خپل محبوب کریم تذکرې دا په آسمانونو کې کوي. جزا کینه خپل زبانه کینه ما ته لږه توجه تاسو ته به انشاءالله ډېره پیدا ورسي، خو د هغې دپاره دا خبره ضروري ده چې تاسو زما طرف ته لږه توجه وکړئ او داسې لږ رامخکې شئ، دا کسان لږ رامخکې شئ. انشاءالله اخره کې به تاسو خپل اقرار کوئ چې مونږ ته ډېره مزه راکړه او په دې دننه وجود کې د دې زړه په دې تارونو کې زمونږ ډېر تغییر او تبدیل راغی. خو د هغې دپاره دا خبره ضروري ده چې په دل او دماغو سره دواړو طرف ته په دواړو سره تاسو ما ته متوجه شئ. ما ته ګورئ چې زه څه الفاظ وایم او زما د خولې نه سر وځي او په هغې باندې دننه په دې زړه کې سوچ او فکر کوئ، دقت یو نقشه په دې خپل زړه کې دننه جوړه کړئ. ما او دا به د حضور امام الانبیاء علیه السلام تذکرې ولې نه کوو؟ قسم دی چې هغه نه و، نو نه د ځمکه وه نه د اسمانو، نه الله خپله خدایي ظاهروله، ځکه الله فرمایي لولا محمد لما اظهرت الربوبیت، کو چر محمد نه وي نو ما په خپله خدایي نه وي ظاهره کړی. دا دومره عظیمه خدایي مې د خپل محبوب کریم په خاطر باندې ښکاره کړې ده. الله جل جلاله عظیم نعمت مونږ او تاسو ته راکړی دی. کله داسې یو دور داسې یو وخت و چې په دنیا کې د انسانیت درک نه لګېدو، هر طرف د ظلم او د ستم یو تیاره راخوره وه. په دې دنیا باندې داسې تورې تیارې راخورې وې چې چېرته کې لرې لرې پورې د رڼا درک نه لګېدو. خلکو خپلې بچې لورګانې دا په ځمکه باندې ژوندۍ تپن کولې. د هغې په باره کې الله فرمایي وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، د دغې بچو تپوس به درنه کومه چې تاسو ژوندۍ په ځمکه کې دفن کړي دي. داسې یو حیوانیت و چې چا د دې خبرې پروا نه ساتله چې زه د خپله بچی ژوندۍ په ځمکه باندې خفوم، آیا ګناه لري که نه؟ بلکې په هغې باندې به فخر محسوسو، بلکې په دې باندې مې ځان ډېر اوچت ګڼو. هغه چې پلار به سپین ږیری شو، بوډا به شو، هغه به یې راواغسته په اوږه باندې، دا چې کوم دی د یو ډیران او د یو لارې په غاړه باندې به یې وغورځو. هغه مور چې به مړۍ شوله هغه به یې راواغستله، د یو لارې په غاړه باندې به یې وغورځوله. خلکو کې دننه حیوانیت موجود و، هغه چې د الله د تجلیاتو مرکز دی، چې کعبه معظمه ده، چې ابراهیم خلیل الله علیه السلام په خپلو لاسو مبارکو جوړه کړې ده، هغه چې اسماعیل ذبیح الله علیه السلام پکې دننه دا چې کوم دی ګټې لګولې دي، دغه د مکې مکرمې مشرکانو، دغه ابو جهل، دغه عتبه او عتیبه، دغه شیبه دننه د الله د تجلیاتو په مرکز کې 313 دیبار دا وردن کړی وو. د الله لو اغسلو والا په دنیا کې ستګه چې د کعبه شریفې په خوا کې څوک ویندو، الله اراده وکړه چې د دې دنیا نه د ظلم او د ستم او د بربریت دا پردې لرې کړم. د هغې دپاره الله یو نور پیدا کړی و دی چې الله فرمایي
فجاءكم من الله نور وكتاب مبين اللہ نور علی گلے دے اللہ دا مکی مکرمی فخار کے دا حضرت عبداللہ پکور کے دا عبدالمطلب پکوران آئی کے دا حضرت مامن پجور آئی کے چتا کا نور پیدا کو دا غد نور پتجلیات سر ٹور کائنات و سارا تاسو دې سړي ته آواز ولې نه ورکوئ دا نعره تکبیر چې دوی وایي نعره تکبیر تاسو ته الله اکبر ولې نه وایئ که نه ګنګس غونته شوی دی حضور امام الانبیاء علیہ السلام چې کله والضحی رخسار دنیا ته راښکاره کو هغه ظلمت او هغه تیارې چې ټوله دنیا یې په لپیټ کې اغوستې وه ټوله دنیا د تحت الثرا نه واله تر الله در دې اسمانه پورې دا چې کوم دی د ظلم او د ستم او د بربریت په خپل لپیټ کې اغوستې وه او د حضور د مخ تجلیات دومره دي د هغې دومره زیات انوارات دي چې حضرت سیدتنا ملکه کائنات ملکه سخاوت سیدہ امہات المؤمنین دا سمور اللہ پیدا کرے دا تسم دے چې دا هغې تذکره راشي نو ګورئ انسان باندې دا ویښته ودرېږي زه وایم د حوا بیبي صفت خو الله قرآن کې کړی دی الله جنت له داخله کړی دا د آدم علیہ السلام بیبي یې ګرځولې دا د حضرت آسیې بیبي صفت الله په قرآن کې کړی دی د حضرت حاجرې بیبي د اسماعیل علیہ السلام د مور صفت الله په قرآن کې کړی دی د حضرت مریم بیبي صفت الله په قرآن کې کړی دی خو زما د محبوب کریم چې هغه ملکه کائنات تا د هغې تذکره په قرآن کې صراحتا نه ده راغلی خو زه تا ته وایم چې کله محبوب پیدا کیږي کله محبوب دنیا ته تشریف راوړي زما د محبوب د مور زما د محبوب د والدې زما د محبوب کریم د والدې شان ته ګوره هغه بیبیانې چې په قرآن باندې موضوع ګرځېدلي دي چې الله یې په قرآن کې صفت کړی دی هغه زما د محبوب کریم د والدې د خدمت دپاره د جنت ته تشریف راوړي هغه قرآني یاد شوي هغه قرآني یاد شوي بیبیانې هغه د چا د خدمت لپاره راځي د ملکه سخاوت و شجاعت ملکه کائنات حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ عنہا د خدمت لپاره راځي خطه ولګېده چې د مخدوم مرتبه اوچتوي خو د خادم د مخدوم خدمت ته هغه مرتبه اوچتوي د خادم مرتبه اوچته نه ده حضور امام الانبیاء علیہ السلام مخدوم دی مونږ ټول غلامان او خادمان دي پته ولګېده چې په قرآن کې مور به ستا ذکر نشته دی منمه چې ستا ذکر په قرآن کې نه دی راغلی خو لیکن ای مورې هغه چې د چا په قرآن کې ذکر راغلی دی هغې الله ستا خادمانې ګرځو هغې الله ستا خادمانې ګرځولې دي نو د حضور د وخت داسې تجلیات دي چې کله حضور دنیا ته تشریف راوړو معارج النبوت کې معین الدین کاشفی رحمت الله علیه فرمائی محبوب میں دنیا ته تشریف راوړي حضرت سیدتنا ملکه کائنات فرمائی چې کله مې حضور ولیدو حضور خرج مني نور عظیم زما مې یو نور دی دنیا ته تشریف راوړو سیده ملکه کائنات فرمائی چې زه وینم چې د حضور د وخت تجلیات دومره دي وی حضور زما په کوټه کې زما په حجره اقدس کې پروت دی د مخ تجلیات د عرش نم تیریږي داسې تجلیات دي چې په هغې باندې ما د کسرا او د قیصر هغه ماڼۍ ولیدلې داسې تجلیات دي چې د حضور والضحی رخسار یو پړک رڼا وکړله په هغه رڼا سره ما مشرق ولیدو مغرب مې ولیدو شمال او جنوب نندارې مې د حضور په تجلیاتو چې کله حضور دنیا ته راغی دنیا ته تشریف راوړو نو داسې تجلیاتو چې هغه ظلمت او هغه تیارې چې په کائناتو باندې راپرې وي هغه د حضور د والضحی رخسار په برکت الله مخ وکړي او ختم کړي